یهودو حال راوړي. حضرت زبیر رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام ترورزی و او د متقدمینو په اسلام نه ډېر یو بهادر او غیرتمند انسان تېر شوی ده. دی جګ شو چې زه بل وارې بیا نبی علیه السلام یې له څوک په د بنو قریظه و حال راوړي. دی بیا جګ شو چې زه بل وارې بیا نبی علیه السلام ویلې چې څوک په د بنو قریظه و حال راوړي. دی جګ شو چې زه یا وای دا یو وارې غوښتنه مکرره و یا دا یو وارې نه دلته خو څو شپې وې هر وارې به چې نبی علیه السلام ویلې چې د بنو قریظه و حال به څوک راوړي. داسې نه و چې په یو وارې دا خبر کړې. ده ویلې زه دستي به لاړ حال بیا راوړم. لکه عبدالله ابن زبیر کشر و په هغه وخت کې ډېر کنکی خپل پلار مبارک ته وایي چې د قریظه په ورځ ما ته ډېر لیدي چې هلته به تلې و راتلې یخ طرف ته. نو نبی علیه السلام ویلې هر نبي لره حواري دي و حواري زبیر. هر نبی مخلص لري. ما مخلص چې د حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه ده ځان مرګ ته ورکول چې په ګوښې سرجې د دښمن حال راوړي. طبعا دا خو د مرګ خبره ده. دا د ډېر اخلاص ثمره ده چې سړی په خپل امیر باندې شیدا او فیدا وي نو هغه به داسې کړي چې ځان مرګ ته ورکوي. نو هر نبی لره حواري شته. حواري د ما حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه ده. نو دلته مراد مخلص ده. ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. کله چې عیسی علیه السلام په دوی پورې وس وکړو دا څه کسان مسلمانان شو نور ایمان نه راوړ. بله ورځ حضرت عیسی علیه السلام او مور مبارکه حضرت بیبي مریمه دا را روان دي د یهودو یوه ډلې چې ول ده نو دا یې ویلې العیاذ بالله العیاذ بالله. وګوره دغه زناکار ته چې ارمونه یې د ځان سره را روان کړی. په انسانانو کې خو پلار نه و موجود که نه نو دوی به خبیثانو د ولد زنا نسبت ورته کوه. دا خبره حضرت عیسی علیه السلام واورېده او د دغه بې ادبۍ د نسبت د وجې نه زړه جوړ شو که الله ته په زاری شو. دا ډېر خیال ساتل پکار وي چې د خدای دوست سړی نه ځوري. وایي کله که د زړه د جوشه خیرا یې وکړه داسې قبلېږي لکه دعا یې قبلېږي خیرا یې قبلېږي. چې دوی د زنا نسبت مور مبارکې ته وکړو او ده ته العیاذ بالله ولد زنا وویلې وایي ده الله ته سوال وکړه هغه انسانان په هغه ځای کې ټول مسخه شو بیزوګیان تر جوړ شو خنجران تر جوړ شو. نور یهود چې په دغه قصه خبر شوه نو ویې ویلې سبا به یې موږ ته ښېرا کړې موږ به غار کې در دي چې مړي کړو چې دا موقع لاړه شي د لاس نه وځي دستي چې مړي کړو. نو د مرګ دپاره یې تدبیر ورته جوړ کړو او په تدبیر کې یو بدبخته منافق چې ظاهر د عیسی علیه السلام سره تعلق هم درلود کار په ټول د خپل منافقین خرابوي. دا په سب کې چې کوم ملګري دا یې خرابوي. هغه ته ویلې ته ورشه ته یې وګوره دا کوټه کې نو دا چې حال دې راوړ چې که دی هلته موجود و نو دا نور به درشو په یوه ځای به حمله کوو که قتل به کړو. جبرائیل علیه السلام دستي راغی حضرت عیسی علیه السلام ته د خدای پاک په حکم باندې چې دا خلک د تا د قتل اراده لري. نو یو کوټې ته چې ننوت دا کوټې د پاس کړکۍ درلود پاس طرف ته. الله تعالی ملائکې ته حکم وکړو حضرت عیسی علیه نبینا علیه الصلاة والسلام یې پورته وخېژوه اسمانو ته. هغه منافق چې د ده د معلومات لپاره ورننوت چې بیرته راوت د مخ څېره یې خدای د عیسی علیه السلام وګرځوله چې د ما د دوست هغه جاسوسي کوي چې دی راووت هغه نورو خلکو چې ولید یو دا خیال شو چې عیسی علیه السلام ووت رانږدې ور منډې پرې مړې کړو. چې مړې کړو وروسته اختلاف پیدا شو ملګری ورک شو کوټې نه راوځي. نو چا به ویلې چې دا عیسی علیه السلام د چې مړ مو کړو نو هغه یې موږ ملګری ته شو. چا به ویلې چې دا مو خپل ملګری وژلی ده اختلاف. دا هم وایي منشه د اختلاف شوه چې که دا عیسی علیه السلام وي نو د موږ ملګری ته شو که دا د موږ ملګری عیسی علیه السلام ته شو. وما قتلوه یقینا وروسته بیا یو ځای کې راځي خپله دوی هم شکمن او د دغه وجې نه هم په اشتباه کې واقع و چې مخ ته به یې وکته د عیسی علیه السلام نور کالیو اندامو ته به یې چې کته د دوی د ملګري و. نو الله سزا په دنیا کې هغه منافق ته هم ورکړه دوی په لاس ورمړ کړو. الله وی دوی تدبیر د عیسی علیه السلام د مرګ جوړ کړو. الله تدبیر د هغه د خلاصېدن جوړ کړو. هغه اخلاص کړو دی په خپله د دوی ملګری په دی باندې مړ کړو. ومکرو
مکر وکړ کفارو په عیسی علیه السلام باندې ومکر الله الله سزا دې پرېږدي دی ورکړه دی ته والله خیر الماکرین الله خیر بهتر د دې ماکرینو څه معنا د مکرانو سزا ډېره ښه ورکوي یا مکر تدبیر ته ویل کېږي الله خیر دې تدبیر کوونکي د ډېر ښه تدبیر جوړوي اذ قال الله یا عیسی اوس هغه د تدبیر خبره چې الله عیسی علیه السلام پورته په دې کې بیا یې څه اختلاف شته چې آیا عیسی علیه السلام یو وارې مړ شو بیا یې پورته کو اسمانو ته که ژوندی یې پورته کړی ځکه دلته په آیات کې راځي انی متوفیکه توفی د مرګ په معنا باندې هم راځي او توفی په پوره قبض کېدن استیفا د چا په چا باندې حق وي د خپل حق پوره ادایګي چې وکړي استیفا مې د خپل حق وکړه پوره اخیستلو ته ویل کېږي نو څوک داسې وایي چې حضرت عیسی علیه السلام روح مبارک یې دلته قبض کړو په دا کوټه کې 3 غنټې یا 8 غنټې بیرته یې روح ورمعاد کړو او څوک وایي چې نه د خدای پاک د روح سره ټول توفی پوره پر اخیستل ته ویل کېږي چې روح او جسد د دواړه پورته کوم طرف دی اسمان ته اوس هم اسمانو کې د معراج په شپه د نبی علیه السلام سره ملاقات راغلی د خبرې راغلي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت په تاسو کوي چې په تاسو کې عیسی ابن مریم کوز شي او عادل حاکم وي حاکم د نبوت په صفت بیا نه راځي ځکه خاتم النبیین خو پیغمبر علیه السلام ده دوری خو بل پیغمبر بیا نه پیدا کېږي خو د دغه دین حکومت به چلوي دلته به د حاکم په صفت به راځي لکه مشهوره واقعه بیا را روانه ده د دجال فتنه چې هغه ډېره شدترینه فتنه ده حضرت امام مهدي او دی چې په مقابله کې وي حضرت عیسی علیه السلام په مناره بیضا د دمشق باندې راکوز شي د اسمان د طرف نه دلته به وخت مازدیګر وي اقامت به ویلی شوی وي امام مهدي به لمانځه ته مخ ته وي چې دی راکوز شي چې راکوز شي حضرت امام مهدي به دلته سر وکړي چې مخ ته شه ځکه ته پیغمبر یې ته لایق په امامت یې ترمو هغه به ورته چې نه دا امام تکبیر اقامت تا دپاره ویلی شوی دا لمونځ به ته کوې یو وارې به دی مقتدي کېږي چې د دغه دین تابع شي نو بیا پس دیغه نه بیا امام دی وخت ګرځي مقتدا دی وخت ګرځي اذ قال الله بیا به کوم څه کې ژوند کوي واده به کوي نبی علیه السلام اولاد به پیدا کېږي او بیا به ما سره په یو ځای کې دفن کېږي هغه حجره مبارکه چې حضرت اکرم صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ده په یوه ځای کې د توصیې او چې دا شی نقل کا هغه یو پاټه برنډې چې یو ځای کې ورته جوړ کړی په بل وخت کې نه راځي یا د لمانځه په وخت کې راځي سبق کوه اذ قال الله یا عیسی یاد کا هغه وخت چې ویلې الله تعالی یا عیسی علیه السلام انی متوفیکا بشکه زه اخیستونکی یم د تا د مځکې نه ورافعك الی او راپورته کوونکی یم د تا طرف د خپل ځان ته ومطهرک من الذین کفروا او پاکوونکی یم زه د تا د ضرر د هغه انسانانو نه چې هغه کافران دي وجعل الذین تبعوک ګرځوونکی یم هغه انسانانو لره چې د تا یې متابعت کړې ده فوق الذین کفروا د تېره په هغه خلکو باندې چې کافران دي الی یوم القیامت تر ورځ د قیامت پورې ثم الی مرجعکم بیا خاص ما ته رجوع د تاسو ده فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون بیا به فیصله کوم حکم کوم زه ما بین تاسو کې په هغه څه کې چې تاسو اختلاف کوونکي اتا اتباع به زه فوق ګرځوم په هغه خلکو باندې چې د تا اتباع کړې په دا نورو د دغه وایي دا معنا د نصارا همیش غالب وي په یهودو باندې یا د دې معنا دا د اتا متابعت چې چا کړی په خپل وخت کې هغه مسلمانان چې دا پیغمبر علیه السلام پیدا شو دا امتیان د پیغمبر علیه السلام دا د ټولو انبیاو تابع دي که نه دي نو دغه به زه فوق په هغو باندې ګرځم تر ورځې قیامته پورې ثم الی مرجعکم بیا به ما ته رجوع د تاسې فاحکم بینکم بیا به فیصله کوم په ما بین تاسې کې فیما کنتم فیه تختلفون په هغه څه کې چې تاسې اختلاف کوئ فاما الذين كفروا نو هغه کسان چې کافران شوي دي فاعذبوا عذابا شديدا نو زه به عذاب ورکړم دوی ته عذاب ډېر سخت په دنیا کې اکثره کافران د پخوانیو امتونو په دنیا کې خدای سخت عذابونه پر راوستلي دي
وفي الآخرة والآخرة وفي آخرت کی جهنم بی ځای وما لهم من ناصرین نبوی د دې لپاره څوک مکوونکي واما الذين امنوا او هغه کسان چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات عمل صالح کوي فيوفيهم اجورهم ورب ورکی الله تعالی بدې دي والله لا يحب الظالمين خدای پاک نه کوي ظالمان. حضرت عیسی علیہ السلام به بیا راکوزیږي چې الله وعده ده راکوزیږي به د نصرانی دین به ختمي صلیب به ماتي چې د دې صلیب ته عبادتونه کوي خنجر به مرداري چې دوی وسته خنجر غوښه خوري جزیه به نه قبلې دي چانه یا اسلام یا قتل یا به اسلامي یا به قتل دته خیر او برکت به بیا پیدا شي په د مخدم دکې کې چې د عدل نظام راشي دته برکتونه به پیدا شي چې یو سړی خیر او خیرات کوي دته څوک به بیان شي پیدا کول چې آیتر روپۍ واخلي چې چاته ته تا نیت وي چې صدقه وکم روپۍ ورکم دای به د پیچې ما خپل ډیر دي ما ضرورت نشته په یو وخت کې به یو سجدا یو لمز خلکو ته تر ټولې دنیا بهتر وي ځکه د تقرب لیار به ویل مانځه کې پاتې شي چې صدقو لیار به بند شي ځکه مخ کې ویل شو چې اوس صدقې کوي په دنیا کې هم داسې وخت یو وخت را روان ده چې تا به زړه د صدقې وي صدقه به نشي کړی ولې خلک به نه ده نه قبلوي داسې دنیا به خدای پاک دی دا حضرت عیسی علیه السلام چې راشي ذلك ذاتير شو نتلوه عليك من الآيات مقيل والنقطة بني رسول الله صلى الله عليه وسلم دي آياته أو دي ديننا والذكر الحكيم أو دي أغفان شا قرآن عجم شان دا محكمنا إنما صلى عيسى دا جدي بدبختانو بويلي چه عيسى عليه السلام چه دي خدای زويني نو پلاري توب تا سرنگا بي پلار پیدا دا علاوه انما صلى عيسى بشك مثال دي عيسى عليه السلام عند الله پنيز خدای پاک كما صلى آدم پشان دي آدم عليه السلام دا خلقه من تراب چې هغه پیدا کړی د خاورنا ثم قال له كن فيكون بیا وسویل كن شا فيكون هغه موجود آدم علیه السلام چې الله تعالی پیدا کوو نو د خاورنا الله تعالی د ټول مختم ځکه خاور را ټوله کړی او قبضه دغه حدیث مبارک کې راځي هم ځکه رنگونه بدل دي د انسانانو رنگونه هم ځکه بدل راغلي دي ځکه تور رنگ لري سور غوندې رنگ لري خورا سپینو غوندې رنگ لري د انسانانو رنگونه هم ځکه بدل دي او په اوبو د دنیا یې خوشته کړه د اوبو د دنیا باندې خوږې دي باندې تروي دي د انسانانو طبيعتونه هم کله دغه چې د څوک تیار جنگ ده او څوک د ډیر حلیم او نیک اخلاق ده د انسانانو طبيعتونه چې هغه د اصل شوی اثر پیدا دي د اوبو اثر او د خاطر او د خاوري اثر الحق من ربك حق هغه د چراغله د لجانب د رب تعالی چې د عیسی علیه السلام په شان کې کومه خبره ده فلا تكون من الممترين مکه کې انسان له جملې د شکوون کې نه د عیسی علیه السلام په باب کې خودی دې خبرې کوي چې خلک په شک کې اچي دغه وی چې اولاد پلار نشته نو العیاذ بالله د خدای پاک زوی ده بیبي مریم العیاذ بالله د خدای ښځه ده العیاذ بالله درې خدایان مني نه حق هغه څه چې د عیسی علیه السلام په باب کې خدای پاک ویلي چې په کلمه د کون پیدا ده مور معلومه ده حضرت بیبي مریم هغه د حضرت عمران د کجه نظرانه ده چې هغه نظر کړی و نو دغه عقیده به کې لري د عیسی علیه السلام په باب کې يهود په مخالفت کې کوپر تلاړ العیاذ بالله ولد زنا ورته ویلي نصارا بیا په محبت کې کوپر تلاړ د خدای زوی ورته ویلي موږ عقیده چې ده موږ دې الله بنده دې الله رسول وو دې الله بنده دې الله زوی نه ده په نصارا ورته دې الله رسول د ولد زنا نه ده په يهود باندې رده حضرت علي رضی الله عنه ته نبی عليه الصلاه والسلام دې تا شانم شان دې عیسی علیه السلام ده څوک په مخالفت کې د شدت کې لکه يهود چې د عیسی علیه السلام په مخالفت کې څوک په محبت کې به د مقام ته رسیږي لکه نصارا د عیسی علیه السلام په باب کې خوارج او معتزله او د حضرت علي سره مقابله شروع کړه قتل و قتال و جنگونه سره کول شیعاګانې په محبت کې کوم ځای ته ورسېدل فمن حاجک نو څوک چې جګړه کوي د تا سره په باره د عیسی علیه السلام کې فيه په حق د عیسی علیه السلام کې من بعد ما جاءک من العلم پس د دې نه چې راغی حاصل شو تا ته صحیح علم د عیسی علیه السلام په بندګي او نبوت کې فقلت ورته ووایه تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين خدای پکې چې د عیسی علیه السلام په باب کې مثال ته اوس علم درکو اوس دغه د نجران وفد چې نه در سره مني دغه توې چې کوم راځي چې مباهله وکړو مباهله دغه ویل کېږي چې دوه فریقین دوه ډلې په یو شي کې سره مخالف یو د بل خبره نه مني
اخر په ګډه شورا وکړي د ظالم په باب کې چې څوک نه حق خدای دی غل د دې چې په ګډه دا شورا وکړي نو خیرا کې څوک راو باسو وقلت وسيانا ان تعالى راشي ندعو ابناءنا چې موږ خپل زمون راو غواړو او ابناءکم تاسو خپل زمون راو غواړئ ونساءنا موږ خپل خجراو غواړو ونساءکم تاسو خپل خجراو غواړئ وانفسنا موږ خپل راوځو وانفسکم تاسو خپل راوځئ ثم نبتهل بیا دعا وکړه عاجزي وکړه الله تعالی ته فنجعل لعنة الله على الكاذبين وګرځو لعنت خدای په کاذبینو باندې چې نجران دی واپس سره دا خبره وکړه سبا یې ورځ سره معلومه کړه چې سبا فلان کې ځای ته براوځو دا خراب وکړو دغه نجران دی واپس اتیا نفر تقریبا 14 نفر د دې مشران وو په یو کې یو دوه هغه خطیبان و چې دا غږیده به سبا ته غځای ته حضرت پیغمبر علیه السلام حسنین مبارکین حضرت حسن صاحب حضرت حسین صاحب یو په غږ کې راخسته چا ډیر کنکای ده یو تر لاس نیولای چې تاسو ځکه یو کال فرق و دي په مابین کې یو کال یو پیدا و یو کال بل پیدا و یو تر لاس نیولای یو په غږ کې اخیسته حضرت فاطمه رضی الله عنها د نبی رسول الله شاته روانه ده حضرت علی صاحب شاته روان ده الله ته ای خدای پاک دا د ما عیال ده د ما اهل ده اوس نو دوی د مباهله ته راشي دوی چې روان و چې د خدای ته راغله هغه هدایت خدای په خلاص کې خپېږي خو نه مني چې دا مشر ولید نو دا خپل کشرانو ته ویل وای دا چې مخونه دي دا ک الله تعالی سپورت کې دا غرب هم د مځکې نه لاړ شي که مباهله مو وکړه د نصاراو به نسل نشي پاتې نه مباهله مو کوئی درځي جوړ ورسره وکړو نو راغله پیغمبر علیه السلام ته چې بس موږ جزیه قبول ده څه شي چې را باندې دې جزیه مو قبول ده خو موږ هغه نه کوو خیراوي نه کوو حضرت پیغمبر علیه السلام یې کدی مباهله را سره کړې وای په ټول مختم ځکه به د نصاراو نسل خدای پاک نه وپرې کوي خو وډار شو خپې د چې د خدای حق پیغمبر د دې دغه سوال خدای پاک قبلې دا مباهله څوک چې اوس مروا ده څوک چې نه دا د نبی علیه السلام خاصه و او څوک چې دا چې هغه راغله معارضه راغله حق باطل نه سره پیژندل کېږي نو دواړه فریقین په ګډه باندې د شکرای چې خدای پاک گزاري وکي او هغه ان کاذبینو باندې لعنت وي ان هذا له القصص الحق بشک دا حال عیسی علیه السلام او د بیبي مریم چې تاسو بیان شو دا یو قصه بیان حق ده وما من اله الا الله نشته معبود بر حق یو خدای د حضرت عیسی علیه السلام د خدای بنده او د خدای رسول د خدای نه ده بل خدای د کشتنه وان الله له العزيز الحكيم او بشک حالات تعالی چې د ډیر غالب او حکیم ذات فإن تولوا نكوغت ذلوی دی ایمان ته شاکرا اسلامی احکام و نه منل فإن الله علیم بالمفسدين خدای پاک عالم ده په مفسدینو باندې قل یا اهل الكتاب بیا ورته کله اسلام نه راوړي وبله خبر سره ومني اته ټول دینو مشترک خبر خو سره ومني خو په تورات کې انجیل د زبور د آسماني صحیفه د قرآن د ټول کې دعوت دی وخت د پاک بندگی ته ده چې الله یو د لایق عبادت یو د دیغه یو ذات په عبادت او انسانان په خدای نه لسو راځي دا خبر پر سره ومني او کته ومني دي په دې باندې ذکرات ده عدی ابن حاتم راغی نبی علیہ السلام ته چې دا د نصاراو د دین او بیا په اسلام مشرف وو چې خدای پاک دته دا ویل دي چې ورته یې چې راشي هغه مشترکه کلمې ته چې دی وخت په عبادت کو انسانان په خدای نه منو مخ هم د عیسی علیہ السلام په وخت کې د نصاراو هم د انسانانو خدای خو نه منله دوی ټول ولدا د تاسو ملایانو چې درته ویل چې مې ته حلال ده تاسو حلال بلنه کنه چې دوی به درته ویل بحیره او صایبه حام او وسیله دا حرام دي تاسو حرام بلل کنه خدغه شرک ده چې په تشریع په احکامو کې چې دای درته وی روا ده ته وی روا ده علاوه ناروا ده مې ته چې په خپل مرګ مرشه علاوه ناروا ده د تاسو ملابه درته ویل چې روا ده تاسو خوړه نو هغه د خدای په مقابل کې بل خدای په حکم کې ومنه کم نه ومنه قل يا أهل الكتاب توتي إيه أهل الكتاب تعالوا راشي إلى كلمة يو كلمة سواء شو برابر بيننا وبينكم ما بين مغا وما بين تاسكي ألا نعبد إلا الله شو عبادت منكم مغرم يوازد الله بكو ولا نشرك به شيئا أو نبشرك ودي الله تعالى سرهد شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أو نبني سجن دي مغزين نور أربابا أخدأي سر من دون الله غير دي الله تعالى
فإن تولوا كوغزد ضد توحيدنا أو إسلامي أحكامنا فقولوا تورتويا أشهد شاهدان هو سيغا شهدوا بأننا مسلمون چموك مسلمان دي مو إسلام خو بیا تسلیم كي يا أهل الكتاب دوی بورتوی له حضرت پیغمبر علیه السلام ته چې موږ په حق دي دیو ته موږ د خپل دین نه اړه موږ په ملت ابراهیم علیه السلام يهودای وو اته ته ځان بولې چې زم په ملت ابراهیم علیه السلام یم کله رښتیا ځان په ملت ابراهیم علیه السلام بولې يهودو بورتوی له خو يهودای شه نصارا بورتوی له چې کله رښتیا ځان په ملت ابراهیم علیه السلام بولې خو د نصرانیت دین تراشه تکا حضرت ابراهیم علیه السلام خو نصرانی وو الله تعالی چې ته ورته یې چې د ابراهیم علیه السلام په باب کې ولې د ما سره دعوی وایي او بدبخت يهودیت ته څه وخت شروع چې تورات نازل شو د موسی علیه السلام د وخت او موسی علیه السلام د حضرت پیغمبر ابراهیم علیه السلام نظر کاله وسره غره نصرانیت ته څه وخت شروع شو د حضرت عیسی علیه السلام انصار الی الله دغه ځای را شروع شو او هغه یو نیم زر کاله د موسی علیه السلام نو مرود خبر راغلی نو د ابراهیم علیه السلام نه 2000 کال وروسته نصرانیت پیدا تردا شوې چې ابراهیم علیه السلام نصرانی وو الله وی دې ته وی چې هغه کوم خبره چې لږ علم لري کپیغه کې څه وغږی غیم لکه يهودیت او نصرانیت کې په یو شی چې تاسو بالکل علم نه پیغه کې ولې غږی د ابراهیم علیه السلام په باب کې خدای چې بخي علم لري نه پیغه کې ولې غږی او دغه په باب کې الله فیصله دا کړی دا چې ما کان ابراهیم يهودي ولا نصرانيه هغه نه يهودي او نه نصراني ولې تاسو بوله يهودي یا نصراني یا اهل الكتاب اهل کتاب لما تحاجون في ابراهيم ولې جګړه کوي تاسو په شان دي ابراهيم عليه السلام کې خپل دین پورې تړي وما انزلت التوراة حال دا چې نو نازل شوی تورات او انجیل الا من بعده مگر مرسل تر حضرت ابراهيم عليه السلام افلا تعقلون عقل نه لري چې هغه شی به موجود نه وي په وخت کې تاسو هغه نسبت ورته کوي ها انتم هؤلاء تاسو هغه خلک حاجتم چې جګړې کوي په مالکم به علم په غش کې چې تاسو په غبانې سره علم شته فلما تحاجون ولا جګړې کوي فيما په غش کې ليس لكم به علم چې تاسو په غبانې به علم نشته والله يعلم خدایك علم ده وانتم لا تعلمون تاسو علم نه لري ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا علاوه چې نو ابراهيم عليه السلام يهودي او نه نصراني وو ولكن كان حنيفا دای مائل و د ټول باطل دینونو حق دین ته مسلمان غاړه کې کوزون کوي الله ته وما كان من المشركين ولا جمله د مشرکین نه تاسو دواړه په واقع کې مشرکین دي يهود عزير عليه السلام د خدای دوی بولنو دي الله سره شریک ونیو کنه نصارا عیسی عليه السلام د خدای په دوی بولې دي الله سره شریک ونیو کنه حضرت ابراهيم عليه السلام مشرک نه وو تاسو مشرکین دي ان اول الناس بابراهيم واقع کې د ابراهيم عليه السلام مرګري هغه څوک چې په دې ایمان و دی هغه او دغه پیغمبر او دغه مسلمانان د ابراهيم عليه السلام مرګري دي تاسو نه الله شاهد ورته په دا باندې ان اول الناس بابراهيم فتاخر سره ډیر نږدې دي خلکو ابراهيم عليه السلام ته للذين تبعوه هغه کسانو چې د ابراهيم عليه السلام متابعت کړو وهذا النبي او دغه پیغمبر عليه السلام والذين امنوا او هغه کسان چې ایمان راوړل د ابراهيم عليه السلام سره ډیر نږدې دي والله ولي المؤمنين الله چې د دوست ناصر او حافظ د مؤمنانو ده وطائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون دا يهودو بیا به مسلمانانو ته نصارا او مسلمانانو ته غلطي خبرې پرې چې د دین نه یواړي الله تعالی دې خدا په کوي چې تاسو د گمراهي په طرف وځي په واقع کې ارزم د دعوت چې د دار تاوان ډیر ده تاسو ضرر نشي رسولای او د طائفه من اهل الكتاب دوست غني امید لري وته په اهل کتاب لو يضلونكم چې کاش کې چې تاسو گمراه کی وما يضلون دین گمراه کی الا انفسهم مگر ځانو نخپل وما يشعرون به کې نه چې ضرر دې موږ خپل ځان ده یا اهل الكتاب اي اهل کتاب لما تکفرون بآیات الله ولکافرن کېږي تاسو د خدای په آیاتو باندې حال دا وانتم تشهدون تاسو شاهدی اقرار کوي په حقانیت کلام د خدای پاک په نعمت رسول الله دې څه معنا ده په خوانیو يهودو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت تسلیم کړي وکنه د موسی علیه السلام په وخت کې الله وعده نو تر اخسته چې په اخر زمانه پیغمبر هغه لا تؤمنون به ولا تنصرون تاسو د موجوده يهود هغه خبره باندې کو علم هم لري شاید به او د بیان باندې ممکن کېږي
یا اهل الكتاب ای اهل کتاب لما تلبسون الحق ولی ګډ وډ کوي تاسو حق بالباطل دي باطل دروغ سره چې هغه خپل ځان ملکل کړی دي وتكتمون الحق او پټوي تاسو حق چې د نبی علیہ السلام نبوت او انتم تعلمون تاسو کفیږي چې د خدای په حق پیغمبر ده وقال طائفه من اهل الكتاب بعض مشران او خبيثانو دي کشرانو ته یو بل پریب جوړ کو دا ورته ویلې چې ورشي په سحار کې په پیغمبر علیہ السلام ایمان راوړي د خلکو دی وړاندې د صحابه دی وړاندې چې وخت مازدیګر شي بیرته تر واوړي نو دوی به د تاسو دی وجه نه دوی به هم تر واوړي چې دا خو ملایان او اهل کتابو په کتاب پوي وو ورته معلوم شو چې پیغمبر نه ده کني فاغه د سحاري ومنو بیا ولې بیرته تر واوړي د خلکو د دوه کولو د پاره دا پرې استعمال کو ورشي یو ور ایمان پر راوړي کلمه بووي ورځ ور سره تیر کوي چې مازدیګر شو نو وای چې دا هغه پیغمبر نه د چا خپل کتابو ویلی بیرته به تر واوړي نو هغه نور مسلمانان هم په خپل عقیده کې ذات شکمن شي هغه هم درته راوړي وقال طائفه من اهل الكتاب ویلی و طائفه د اهل کتاب بل طائفه ته امنو بالذي انزل على الذين امنوا ایمان راوړي په قرآن چې نازل کړی شوی د په کسانو چې ایمان راوړی دا وجه النهار په اول د ورځې کې وکفروا اخره او کافران شي په اخر دغه ورځ کې لعلهم يرجعون شاید چې د نور مسلمانانم د ایمان راوګرځي چې تاسو راوګرځي د نور هم درته مرتد شي او دا ایمان تاسو په خپل راوړی ګوره د زړه به نه مانی دا ملایانو خبيثانو دا مشرانو ورته ویل دا کشرانو ته ورشي ایمان راوړی بیګا ته بیرته تر واوړی خو ګوره د زړه تصدیق بنه ورسره کوي د زړه تصدیق به یو د يهودو منای چای تاسو د دین دی هغه به منی چې بل چا به نه منی ولا تؤمنوا او ممنه تاسو ای کتابیانو دی هیڅ الا لمن تبع دینکم مگرم دی هغه چا به منی چې متابعت کوي د دین د تاسو په يهودیت قلت ورتو یا ان الهدى هدى الله بشک هدایت چې د هدایت الله تعالی ده دا تدبیر چې تاسو جوړوي تو ورتو یا چې هدایت په هدایت الله ده خدا تدبیر چې تاسو جوړوي چې چاته وي چې سهار مسلمان شه بیګا ته کافر شه د څه وجه نه کوي دا مو پیغه ځای باندې راځي د جوړوي د دغه وجه نه ده چې دا خدای په د تاسو په شان بل قوم کې پیغمبر پیدا کړ دغه وجه نه تاسو سره حسد پیدا شو په بنی اسرائیل کې انبیاء بنی اسرائیل باندې کتابونه نازل نن چې په عربو کې پیغمبر پیدا شو تاسو حسد دغه وجه نه تدبیر جوړوي خلک د دین را اړوي کني هدایت په هدایت الله ده ايوتا دا حسد ولي کوي تاسو دا تدبیر ولي جوړوي دغه وجنه چې تاسو حسد کوي چې ولي ورکړی شو احد یو چاته مثل ما اوتیتم په مثل دی هغه فضائل چې درکړی شو و تاسو ته او یا د دې لپاره کوي او یحاجوکم عند ربکم د دې لپاره چې حجت قائم کی غالب شي په تاسو باندې پني د رب د تاسو د مسلمانان قلت ورتویا ان الفضل بيد الله فضل بعلم حکمت نبوت پر اختیار دی الله کې د یؤتیه من یشاء ورکی هغه چاته چې ورته خوښ شي والله واسع خدای پر فراخ رحمت او فضل دی د احسان دی د عالم د فلایق د احسان باندې یختص برحمته من یشاء مختص ګرځي پر رحمت خپل سره هغه څوک چې ورته خوښ شي والله ذو الفضل العظیم خدای پاک خاوند فضیلت ډیر لوی ده ومن اهل الكتاب من انت امنه د حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې د يهودو یو عالم او محقق عالم یو چا دول سو اوقیه سره زر ورته کېږي یو اوقیه تلويف درهم وزن ته ویل کېږي دول سو اوقیه په چې کله ورته راغی د سی ورته تسلیم کړ مسلمان او یو د يهودو بدبخته یو دینار چې امانت ورته یې کوي چې بیرته راغی بیا مرکه شکل دی راکړ نو علاوه چې یو ته وګوره چې مخلص مسلمان ده دومره ډیر چې 1200 او قیمال کثیر ده چې امانت ته چې کله سړی ورته راغی دستی ورته او بل چې خبيث ته دی ویره پینه منکر شو او يهودي دغه چې الله تعالی وی چې ترڅو شپه ورځ په ولار نه خپل حق نشي تر اخیسته الا ما دمت عليه قائمان چې شپه ورځ په ولار نه تنګ نه کې خدای دې اصلاح کې مسلمانانو نن سبا داسې اخلاق دي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د منافق علامې دي چې وعده وکړي بیرته مخالفت کوي چې خبرې کې دروغ وایي چې امانت څوک ورته کوي خیانت کوي دا د منافق علامې دي
نن که منافقت عقیدوي نشته چې کفر ورته ویلی شي، منافقت عملی مسلمان دا د مسلمان سره دوکې کوي، وعده خلافي کوي او د اماناتو کې خیانتونه کوي، خپل حق به د چا نه نشي اخیستی. نن سبا مشهوره دغه مقوله ده که نه چې ښه مه کوه بد نشته، ښه مه که بد نشته. دا خبره مشهوره ده. ولې مشهوره ده؟ د خلکو د خیانت د وجې نه. که نه یې ښه سره ولې بد راځي؟ انسان خو تابع دی احسان ده. رب کریم خود چې ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. دی احسان خدا اثر ته چې چا سره د خو وکړه کاغه دښمن هم دښمنی په پرګي تا په دوست ګرځي. دی احسان خدا غا اثر ده. خو نن دی احسان اثر بالعکس ده. چا ته پور ورکې خپل پور بیان ورکړي، بس نو جنجال د پور لیار ودرېده، د خلکو سره د ښه سلوک لیار ودرېده. دا د مسلمانانو دا د یهودو اثر دی. ومن اهل الكتاب بعض د اهل کتابونه من اغترت انت امانه کته امین وګڼي بقنطار پډیر مال سره لکه عبد الله ابن سلام يؤديه اليك تاته درکې. ومنهم زندي من اغترت انت امانه بدينار کته امین وګڼي په یو دینار لا يؤديه اليك نه درکې تاته الا ما دمت عليه قائما مگر هم دا چې ته همیشه ورته ولاړ نه پرېږدي. ذالک دا ولدي په امانت کې خیانت کوي. دا په سبب دي چې انهم دی قالو وی ليس علينا في الاميين سبيل، نشته په موږ باندې په امیانو کې هیڅ ګناه، د دې مالو خړلو کې هیڅ ګناه نشته. دا یهود خبيثان نه دي چې دا نن سبا په دنیا باندې د قابض کېږي. دا خپل کشرانو ته د دې هغه مشران داسې تربیه ورکوي چې د دې مال محتروا ده، د دې اجر چې موږ څو ورسره کو هغه روا ده، موږ خدای نه پوهېږي. دا کشران ناپوهیان د دغه عقیدې په عنوان جنګېږي، د عقیدې په عنوان دغه عمل کوي چې هغه مشران ورته وایي چې موږ چې څه ورسره کوو موږ ته روا ده، د دې مال هم د موږ ده، د دې ښځې هم د موږ دي، د دې اولادونه هر څه چې موږ کوو په دې موږ خدای نه نیسي. لکه د شیعګانو خبیثانو مشران، دا د قیدانیانو ډله چې د بامیانو سیمه کې ما ته خپله د بامیانو طالبان غږېدلي چې د دوی دغه مشرانو به د کشرانو ته دغه ویلې چې د سنیانو د مال روا ده موږ ته، قتل روا ده موږ ته، حتی د عقیدې په لحاظ باندې دوی ورسره جنګېدل. عقیدې په لحاظ ځان دپاره د ثواب ذریعه بلله. نو د یهود هم دغسې دي. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون او دوی تړي على الله خدای پاک پورې الکذب دروغ چې الله مقتدر بخلي دي وهم يعلمون خفيهم چې الله راته نه دی جایز کړي. دروغجن یې موږ په دغه دعوه کې بیا هم دا کار کوي. علاوه دوی خو وایي چې موږ د عوامو سره د عجمو سره د مسلمانانو سره چې څوک خدای پاک موږ نه پنیسي بلا نه ده داسې خبره چې عذاب نشته. من اوفا بعهده واتقى بلکې شته نه هر څوک چې وفا وکړي په هغه عهد چې د الله سره کړی چې ایمان راوړي واتقى ځان وساتي د ګناو نه، د ظلم نه، د کفر او د خیانت نه، نو دا د الله دوست ده. فإن الله يحب المتقين خدای پاک خوښوي متقین. او که دا شی نه وکړي نو هغه الله تعالی مخلوق نه د الله به عذاب ورکوي. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. د یو صحابي د بل چا سره د یهودي سره معامله وه په مځکه باندې. نبي علیه الصلاة والسلام ته راغی چې دا د ما مځکه یې رانه لاندې کړې. نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل شاهد لري؟ صحابي ورته ویل چې نه. وایي ښه نو دوی به قسم درته وکړي. ده ورته ویل د یهودو په قسم څه باور ده، هغه خو هسې مسلمان دي، د قسم څه احترام لري. نبي علیه السلام ویل نور حق نه پلري. خدای پاک آیاتونه نازل کړه چې که په دروغو تو قسم وکړي چې پردی مال وخوري نو خدای پاک به هغه ته بیا عذاب ورکړي. ان الذين يشترون بعهد الله بشک هغه کسان چې اخلي په عهد الله په قسم باندې په وعدو د الله او ايمانهم په قسمو خپل باندې ثمنا قليل روپۍ لګ اولئک لا خلاق لهم في الاخره نشته دي دغه خلکو د پاره هیڅ برخه په آخرت کې ولا يكلمهم الله نه به دې سره الله د رحمت خبري وکي ولا ينظر اليهم او نه به نظر د رحمت ورته وکي يوم القيامت پر د قیامت باندې ولا يزكيهم نه به پاک دي د ګناونه ولهم عذاب اليم دې لپاره عذاب دردناک. او بعضی یهودو مشران بیا نبی رسول الله خدای پاکي داسې بدبختان دي د ځان لیکل وکي په تورات کې بیا چې عام خلکو ته تلاوت کوي دا خپل کلم داسې ورسره بیایي لکه د خدای پاک کلام چې خلک دا ګمان کوي چې دا هم د الله کلام ده
او په واقع کې هغه د الله کلام نه وي د ځان جوړ کړی وي وان منهم او بشک ځین د دین له فريقن و طائفه د يلون السنتهم بالكتاب چې اړې ژبه خپل په لوستلو د کتاب باندې لتحسبوه چې تاسو ګمان کوئ من الكتاب چې دا هم له جملې د تورات نه ده وما هو من الكتاب او واقع کې دغه محرف چې د ځان لیکلي د کتاب نه نوي ويقولون هو من عند الله او خلد عوام سلري چې خدای پاک دا حکم را لګره د داله طرف دی الله تعالی نه وما هو من عند الله او حال دا چې هغه الله تعالی دی طرف نه نوي ويقولون على الله الكذب او يدي دا کتابيان په الله تعالی پورې دروغ وهم يعلمون کفيګم چې موږ دروغ وایو ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله موږ ځکه ایمان راوړو چې نصارا او بودا ویل چې موږ عیسی علی السلام ویل دي مانه بغیر بدی بل چانه منه زه د تاسو خدای يهودو ویل چې عزیر علی السلام ته ویل دي زه د خدای خدای یا یعقوب علی السلام ته دا وصیت کړی چې بل دین بنه منه د دې معنا دا ده چې انبیاء او مقتدا کفر ته دعوت را کړی العیاذ بالله خدای پکې چې یو وری پیغمبري الله کتاب ورکړي دی په دې شان سره به خدانه د مناسب چې خلق ته وی چې خدای پرېږدي د ما عبادت کوي اما الله خلق ته داوی ربانیین شي دی ور عبادت کوونکی شي طاعت کوونکی شي هغه به څنګه داوی چې خدای علم هم ورکړي نبوت مقام هم ورکړي په کفر باندې به څنګه خلق ته امر کوي ما كان لبشر نشتهد انسان لرا ايؤتيه الله الكتاب چې ورکړی وي د الله تعالی کتاب والحكم حکم شرع احکام والنبوة نبوت ثم يقول للناس چې دایلی بیا وی خلق تكونوا عبادا لي چې تاسو د ما بندگان شي من دون الله غیر د الله تعالی نه ولكن كونوا ربانيين بلکې دوی وی د خلق ته چې تاسو ربانيين شي رباني څه معنا علما فقهاء ببل قول علماء عمل کون کی خپل علم باندې عالمان شیخ فقها شیخ حلیمان شیخ برداشت کون کی شی دی الله صفات پدان کی پیدا کړي هغه خلق ته د څه وی ولې د څه وتی د څه دې ځکه چې تاسو د خدای کتاب یې یو ور چې څوک ملای خو باید کتاب باندې عمل وکړي بما كنتم تعلمون الكتاب فسبب دیغه چې تاسو یې عالمان یې په کتاب باندې او بما كنتم تدرسون او په سبب دیغه چې تاسو خلکو ته درس ورکوي خپل درس اخلي نو چې یو د کتاب چفتنی نو خلکو ته د څه وی چې دغه کتاب موافق عمل کوي چې علاوه ته ولدي ولې تاسو په کتاب باندې علم لرئ خپل علم نه خلاف سره عمل کوي ولا امركم او نه امر کوي دا انبیاء تاسو ان په دې باندې تتخذوا الملائکه چې تاسو وینئ چې ملائکه او نبیین انبیاء ارباب خدایان دا کفر ده پیغمبر په څنګه سړی ته په کفر امر کوي آیا امرکم بالکفر آیا تاسو ته امر کوي په کفر سره بعد از انتم مسلمون پس دې نه چې تاسو مسلمانان الله ته مغاړه یې کی دا به درته وی چې اوس کافر شه واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم دا چې دوی ویل چې موږ خپل انبیاء ویل دي چې بل پیغمبر باندې معنی دي ما به معنی الله دې تکذیب کوي خدای په خو دې هر پیغمبر نه خپل وخت دا وعده اخیسته و چې د اخر زمانه پیغمبر چې راغی ایمان به پراوړي ته به نصرت کوي چې پیغمبر نه دا وعده و چې په دې ایمان راوړي نو د امتی نه دا وعده نشته وإذا أخذ الله ميثاق النبيين یاد کا هغه وخت چې واخسته الله تعالی وعده محکمه دي انبیاء ولما اتيتكم من الكتاب چې خامخه هغه شی چې درکم زتا چې تعالی جمله دی کتاب نه ول حکمت دی حکمتنا ثم جاءكم رسول بیراشی تاسو رسول مصدق لما معكم چې تصدیق کوونکی هغه کتاب لره چې تاسو سره ده لا تؤمنون به چې خامخه به تاسو ایمان راوړي پیغمبر باندې چې پیغمبر علی السلام د ولتن ترنا او په مخ به ورسره کوي بیا الله یو انبیاء تو ویل قال اقررتم ایا تاسو اقرار وکړو په دغه خبره باندې او اخذتم على ذلكم اسري او تاسو واخست قبول مکړه په دغه ایمان او نصرت باندې هغه ټینګ وعده دي ما قالوا اقررنا ټول انبیاء ویل مو په دغه خبره اقرار د پیغمبر علی السلام پیدا شو مو به ایمان پراوړو او دغه په مکو قال نو الله تعالی وتعالى فشهدون شاهدان وسیږي وانا معكم من الشاهدين زبل جمله د شاهدانو نه چې خدای تاسو به اقرار وزم شاهدي ورکول په خپل خبر شاهد وسیږي فمن تولى نو هر څوک چې بیرته وګرځي د بعد ذالک پس دغه ایمان یا د نصرت او وعدینا اولئک هم الفاسقون دغه خلک چې دي فاسقان دي
افغیر دین الله یبغون آیا دغه بدبختان غیر د دین د خدای نه بل دین غواړي او حال وله اسلم من فی السماوات والارض الله تعالی یې دا هغه مخلوقات چې په اسمانو کې د هغه چې کوم ځکه کې دي طوعا فخپل خوکه سره وکرها او بزور سره احکامات خدای په دوه قسم دي تکلیفی تکوینی تکلیفی تکوینی دغه تکوینی امور ویل کېږي چې اسمان ته ویل چې جګ شنو جګ شي ځکه ته ویل چې ترشا چې ترشا ځکه ته ویل چې وغړې دا اسمانونه محکم غرونه پیدا دا په پیدایښت د غشي په یو طریقه چې الله یې وغواړي دغه امر تکوینی او تسخیری ویل کېږي او یو امر تشریعي او تکلیفي ده لمونځ وکړه روژه ونیسه انسان پیرای خدای پاک په امور تکلیفي او مکلف کړی طوعا نو څوک چې ایمان راوړي په خپله خوښۍ راوړي لمونځ او روژه او عبادت چې کوي په خپله خوښه باندې کوي نو ځکه خدای پاک ثواب هم ورکوي او غرونه او اسمانونه او دریابونه او ونې او چې څومره کائنات دي دا پیدا په امور تکوینیه او د قاعده اطاعت وی کنه وي خدای پاک چې څنګه ورته ویلې نو هغه به خامخا کېږي د اختیار بیان نشته کې و الیه یرجعون او دغه الله تعالی ته ټول بیل ورته ورګرځول کېږي قل آمنا بالله تو ورته وی اے رسول الله دا کتابیانو ته چې موږ ایمان راوړی په الله تعالی باندې وما انزل علینا او په کتاب ایمان راوړی چې په موږ نازل شوی چې قران عجیب شان ده وما انزل علی ابراهیم دغه صحیفه الله سو ایمان راوړی چې په ابراهیم علیه السلام نازل وي و اسماعیل په اسماعیل علیه السلام و اسحاق په اسحاق علیه السلام و یعقوب په یعقوب علیه السلام او اسباط او په اولاد دې باندې وما اوتی موسی او د موږ ایمان د پیغه کتاب چې ورکړی شوی موسی علیه السلام ته چې تورات او عیسی علیه السلام ته چې ورکړی شوی چې انجیل ده او نبیون او ټول انبیاء ته چې اصل صحیفه او زبور ورکړی شوی من ربهم لجانب د رب دینا او لا نفرق بین احد منهم متفقا کو ما بین دی ود دې کې بلکې ټول منو د څه چې یو پیغمبر منو بل نه منو ونحن له مسلمون او موږ دغه یو الله ته غاړه کې خودل کیو ومن يبتغي غير الاسلام دينا څوک چې طلب کې غیر د اسلام نه بل دین فلن يقبل منه هرگز به قبول نشي دنه دا بل دین وهو في الاخره من الخاسرين دا انسان په آخرت کې د جملې د تاوانیانو نه وي دین د اسلام دا دین د رسول الله دا د دې دین نه بغیر چې بل دین څوک غواړي الله نه قبلي او خدای نه متعال د دې خباثت ذکر کوي څو کسان مرتد شو مرتد دغه حال د يهودو نه دین راوړل او په اسلام باندې مشرف او بیرته د اسلام نه واوخته خدای پکې هغه خلکو ته خدای څنګه هدایت وکړي چې ایمان یې ورنصیب کړی وو د پیغمبر حقانیت باندې شاهدی ور کړی وو معجزې لیدلې وې بیرته بیا لاړ منکر شو دغه قوم ته خدای پکې هدایت نه کوي جزای جهنم دا لعنت دا الله لعنت وي ملائکه لعنت وي همیشه په پیغه کې وي په دې باندې په عذاب نسته کېږي نه په مهلت ورکړي شي وہ کبیر تو اخلاص قائم شو بیا خدای پاک توبه قبلی کیف یهدی الله څنګه په هدایت کې خدای پاک قوم او قوم تکبر چې هغه کافران شوی دي بعد ایمانهم ورسل ایمان راوړل دي دینه وشهدوا او شاهدی ورکړي او په دې باندې چې ان الرسول حق چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حق ده وجاءهم البينات او راغلی و دې تخکارا معجزې له طرف دي الله نه والله لا يهدي القوم الظالمين خدای پاک هدایت نه کوي قوم دي ظالمانو ته اولئک دغه کسان چې د دین نه واوښته جزاؤهم جزاء د دې دا چې ان علیهم لعنت الله په دې خدای لعنت دي الله د رحمت نه لري دي چې الله رحمت نه لري شنو عذابونه ورسره لازم دي والملائکه او لعنت ملائکه وتا والناس اجمعين او د ټول خلق لعنت په دې باندې خالدین فیها دې به همیشه په دغه لعنت کې یا هغه اور چې اثر د لعنت ده په یوه کې به همیشه وي هغه عذاب چې اثر د لعنت په یوه کې به همیشه وي لا يخفف عنهم العذاب نه بس بچیږي د دین عذاب ولا هم ينظرون او نه به دې ته په ورځ د قیامت وکتل چې په نظر د رحمت یا نه مهلت ورکړي چې اوس په توبه وباسي کله انسان دا د یو چا د دلایل او د یو خبيث عقیدې دی وجنه نو پیږي لاړ شي مرتد شي خو مرتد د لپاره مثلا دا چې څوک د دین نه واوښته مرتد شو نو مسلمانان به ویني شي حاکم دی وخت 3 ورځې به بندي کی دته په لې چې د څو وجنه واوښته ملایان به ورته کینی ک دلایل درلود د دلایل په قناعت ورکی نو بیرته به د اسلام شرف شي او کله اسلام نه راوړ نو مرګ روا ده چې د 3 ورځې بعد وژل شي قتل کول شي
ځکه بیا عنادن کافر ده د شبهې د وجې نه ده که شبهه وه خو علما به یې شبهه ور رفع کړي او چې شبهه یې رفع شوه بېرته ایمان راوړ بیا خو الله ایمان قبلوي الا الذين تابوا مگر همنا کسان چې توبه یې وایسته من بعد ذلك پس د دغه مرتد کېدل نه واصلحوا اصلاح د خپل عمل وکړه فان الله غفور رحیم خدای په غفور او رحیم ذات ان الذين كفروا دا هغه خلک چې مرتد شو بیرته مسلمان شو علایت اسلام قبلې اوس خدای پاک د يهودو بدبختانو خبر ذکر کی الله ایمان ورسول کړو عیسی علی السلام راغله پیغه کافران شو چې پیغمبر علی السلام راغله پیغه بیا په کافران شو زیادت پر کفر وانه وخت د دین نه کني چې پیغمبر علی السلام مسلمان شوی وایم خدای پاک هغه مخکنه دواړه د چم کفر ورماف کوه ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران شوی بعد ایمانهم فصل ایمان راوړل دي دیدا ثم ازدادوا كفرا بیا زیات شو لوجه د کفر نه په نبی عليه السلام چې کافران شو لن تقبل توبتهم نو هرگز قبول نشي توبه دي او اولئک هم الضالون دا خلک چې گمراه دي ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران شوی دي دوی وماتوا وهم كفار او مر شوی دي په داسې حال کې چې کافرانو بل يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا نبش قبول دي ود دینا تقواله دې څه کې د سرو زرو ولو افتدا به اگر کپی دی په وکیم په دغه ټولو باندې د قیامت ورځ یو مشرک یو کافر ته خدای پکوي کنن دا ټوله دنیا د سرو زرو ډکه وای دي تا وای تا به خیرات کړي و چې د عذاب د خدای نه ځان خلاص کې کنه دی بوتي چې او پښتانه هغه یاتي نه فرض ده خو کبل فرض کویم په دې کړي به دی وکنه او الله یې ترغه مې اسانه خبر درنه ورته چې اسلام راوړل که اسلام دراوړل وای نن به د عذابونو خلاص وي نو په قیامت کې ټول دنیا هم دی وسړی شي د سرو زرو نه ډک شي دای مالکم شي خیراتم کې یو سکند هم عذاب د خدای دې نه لری کېږي ولا افتدا به اولئک لهم عذاب الیم دا خلک چې دې پر عذاب دردناک وما لهم من ناصرین نبوی دې پر مددګاران چې څوک د خدای د عذاب نه خلاص